نه قرار شته نه نفر راته معلوم ده نه قرار شته نه نفر راته معلوم ده زما غواګانو ته ورکړي دي چاستنې چې د تیمو والا سره میلاو شوی یم ورځ مې خرابه شوي او تا ته خیر شه جنرال صاحب خیر شه څنګه چل دی داسې په زړه سورۍ سورۍ سندرې او ټپې دې شروع کړي د خیر خو به یې که نه ته ورېږه زه یو شین چای برچې راوړم د خیر سره چای به م ورته څکو او داسې داسې پر زړه باندې سورۍ سورۍ غمجنې غمجنې ټپې م راته کوه ډېر خوند کوي جنرال صاحب یاره د اوچا د تیمو والا ته ورپیشه خبره داسې ده که نه چې زما غواګانو ته چا په ډوډۍ کې ستنې ورکړي دي نو د خیره سره دوه درې غواګانې مې وسمه چې خبره په ستونو کې ورته ستنې نښتې دي زیاتې رانه مړې کېږي و د اوچا ځان ته ورپیشه مه وایه که نه جنرال صاحب مه وایه که نه دا د اوچا راته مه وایه نوم مې بدل کړی دی و ځان مې نوم ایات خان سالر خان ایښی دی نوم راته مو په صحیح خپل نوم راته اخله که نه و جنرال صاحب مه وایه د اوچا مه وایه یاره د اوچا نو نه رښتیا ایات خان سالر خانه بس وکړو بس خولې ته مو دا د اوچا ډېر زیات دي راځي نو بس نوم دې بدل کړی دی خیر د لږ وخت خو به نیسي که نه چې د خیره سره دا ستا نوم زموږ د ذهن نه وځي خو هلکه د تیمو والا د تیمو والا د مامو والا خبره داسې ده که نه چې د کوم وخت نه مې تا ته غاړه درکړې ده او دا تا ته مې دا لاس درکړی دی که نه نو چې خبره ورځ مې بوکه بوکه ده نه پوهېږم چې څه وجه ده و د تیمو والا یاره جنرال صاحب غم مه کوه رم مه کوه یاره دلته د تیمو والا در سره څنګ کې ولاړ دی زما خو دا عادت دی زه چې څوک سپورټ کوم یا چاته لاس ورکړم که نه نو بیا هغې باندې دغسې شپې ورځې راځي داسې چل به وکړې جنرال صاحب چې غم مه کوه زه به تا ته په تیمو کې د خیره سره دوایانې او دارو او ګولۍ راوغواړم هغه ورته ورکړه ټولې غواګانې به دې ښې شي او چې په لس وي نو په پنځه به یې درته درکوي یاره د تیمو والا په تیمو کې خو دې ډېر غټ ارامېتوب وکړو زه در باندې پوهېږم خو زه خیر ځان به غلی کړمه ته چې دا دوبۍ ته راغلی که نه نو زموږ دا بزنس هم ډاون شوی دی ډاون شوی یاره د تیمو والا څوک دې په تیمو باندې لیونې کړي دي او څوک دې چا دې په دوبۍ کې کاروبار خراب کو او څوک دې په خپو باندې ګوټ کړل او د خیره سره زما د غواګانو ازار دې واخیستو بیا زموږ خواته را نه شي دغه به تا نه یو غټ هیلې او امید وي چې زموږ خواته بیا را نه شي هر خواته چې ځي ځان سره دې مرض وړي یاره جنرال صاحب نو زه اوس څه وکړمه چې اوس د خدای غټ سپېره یم نو زه څه وکړم هغه د پاکستان سیمایو مې سپورټ کولو په کوناټو چې شاټونه وهي هغه مې هسپتال ته ولېږو ته دې غم د غواګانو کې پڅه خدای دې غرقه خبره داسې ده که نه چې زما د غواګانو څه چل وکړه سپېره خو د خدای غټ سپېره د خیر سره چې پشټرابۍ ته لاړ نه شي چې چې پشټرابۍ به ګوره په موږ باندې زار کړي پروګرام توړ ګیان